په کور کې جنجال سته، پریشانی سته، میړه له ښځې سره خبر نه پیږي، ورور د ورور په خبره نه پیږي، یو بل خبره نه سره مني، خبره نه منل کیږي، د پلار او د زوی کین او بغض د سره، هر څه حالات برابر دي، بیا هم پریشانی ده. وجه یې منن پیدا کړه. حضرت علي کرم الله وجهه، دا باب العلم ده، د دغه په خدمت کې یو ښځه حاضره سوه، دا خبرې ورته وکړه. ورته ویل یا شیر خدا، هر څه کار برابر ده، د دنیا کار هم برابر ده، صحت هم شته، عافیت هم شته، لیکن پریشانی ده، د یو بل په خبره نه سره پیږو، په کور کې کین، بغض، جنجال، پریشانیانې دونه زیات دي زما سر نه خلاصېږي. حضرت ورته وفرمایل یا د الله د ورکړل شوي روزي قدر مو کړی ده؟ دی ورته ویل څنګه؟ یا شی خو نه تووئ، د روزي بې احترامي خو نه کوئ؟ دی ورته ویل حضرت کله کله چې شیدې پخوم یو څه شیدې توسي. ده ورته ویل ها ها، دا بنیادي نکته ده، د الله د ورکړل شوي روزي بیا که د شیدو په شکل کې، بیا که د اتام د مړۍ په شکل کې، بیا که د صحت په شکل کې، بیا که د الله د هر نعمت په شکل کې، که د هغه معمولي بې قدرۍ وکړه، معمولي د بې قدرۍ په نظر ورته وکتل، حالات به برابر وي، پیسې به وي، سړي به وي، لیکن په خبر به نه سره پېژني، پریشانه به یاست، جنګونه جنجالونه به وي، کین او بغض به وي. نو زما د ټولنې تر ټولو لوی مسله نن د کورو ډیټا واخه، په کورو کې پریشانیانې، بغض، کین، د یو بل په خبر نه سره پیدل، هغه بنیادي وجه څه ده؟ هغه موږ د الله رب العزت د ورکړل شوي نعمتو قدرداني نه ده کړې. یو حقیقت در سره شریک کوم، له ننه 25 دېرش 40 50 کاله مخکې زموږ په کورو کې ولې خوشحالیانې وې؟ یو سړی به ګټله 500 به خوړله، هغه دا وجه وه چې به چیرې د مړۍ یو اتام پروت و، د هغه اتام هم قدرداني کوله، د روزي ډېره قدرداني وه زموږ ستاسې په کورو کې. نن چې د روزي بې قدري راغلې ده، په کور کې پریشانیان راغلي دي، مخ ته خوښه ستاسې، قدرداني یې کوئ، بې قدري یې کوئ.